سلامونه دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ به یې. غواړم یو اپلیکیشن تاسو ته معرفي کړمه. هغه اپلیکیشن چې ده کوم کارونه چې موږ په کمپیوټر کې مخکې کول، لکه اډوب پریمیر کې یا افټر افیکټ کې یا هم داسې نورو برنامو کارونه کول، نو هغه اپلیکیشن اوس ما تاسو ته پیدا کړی دی چې تاسو په ډېره اسانۍ باندې په خپل اندروید موبایل کې وکاروئ او ډېره ګټه ورنه واخلئ. نو راځم یو ربا ویډیو تاسو ته پلی کړم چې کومه ویډیو اوس زه غواړم تاسو ته وښیم چې داسې یو ویډیو هم په دې اپلیکیشن باندې جوړیږي. خو مخکې له دې به راسو او دا اپلیکیشن به څنګه تاسو ډاونلوډوئ. پلی سټور ته به ولاړ سئ، هلته به ولیکئ KIN ماستر. چې کله سرچ ووایو دوستانو، ډېر همدا نامه باندې ورته اپلیکیشنونه به راسي، خو تاسو به اولنی اپلیکیشن کوم چې ده دا به ووهئ. ما ډاونلوډ کړی، تاسو به انسټال کړئ، ډاونلوډ به یې کړئ. نو وروسته له هغو به یې څنګه کړئ، خلاص کړئ. کله دا اپلیکیشن چې خلاص سي، تاسو ته په دې رقم باندې خلاصیږي او موږ باید دا برخه اوکې کړو. دلته د صفحې سایز موږ ته ښیي چې په کومه سایز کې ته غواړې دغه پروژه دې خلاصه کړې. نو زه ورته وایم په دې کې خلاصه کړه راته. اوس زه یو ویډیو راولم چې ما مخکې جوړه کړې ده، خو اوس بیا هم غواړم تاسو ته د هغو آموزش یا زده کړه در وښیم. دغه ویډیو، البته دوه ویډیوګانې به در وښیم. نو دا به اوکې کړمه او دا به څنګه کړم، پلی کړم. نو دوستانو په دې ډول باندې که چېرته دا د بیکګراونډ غږ ثبت شوی وي، نو په دې رقم باندې دا لوګو ما څنګه کړې ده، جوړه کړې ده. که یو وار بیا هم پلی کړم تاسو ورته متوجه شئ. په دې ډول باندې به دا لوګو راځي همداسې. خو دا ویډیو څنګه جوړوی سو، دغه کار څنګه په دې برنامه کې موږ کولی سو. یو خو دغه وله، یو بل هم راخلم تاسو ته دوستانو چې هغه کار هم ما کړی ده. دا یو ماشوم ده په دې رقم. ولې دغه کوم بیکګراونډ چې تاسو وینئ او دا د ماشوم عکس وینئ، دا په دې رقم باندې نه و. دا ما یو ګرین سکرین باندې ډک کړی ده. بیا مې دلته څنګه کړی ده، جوړ کړی ده. ګرین سکرین چې ورته وایي یا شنه پرده ورته وایي چې ټول تلویزیونو کې کارېږي، هماغه کار په دې برنامه کې څنګه کوی سو، موږ تاسې کولی سو. نو زه راځم دا هم پاکوم او ورځمه اصل کار شروع کوو چې څنګه به کوی سو دغه یو لوګو په دې رقم باندې جوړ کړو. ښه، زه اول کې راځم د دې ځای یو رنګ ځان ته ټاکم چې رنګ هم سپین رنګ ټاکم، ځکه مخکې ما سپین رنګ کار کړی و. په دې رقم باندې اوکې ورباندې وایم. وروسته له هغو راځو لیرز ته او دلته موږ کوم لوګوګانې چې دي، زما لوګوګانې چېرته وې؟ لوګو فکر کوم دې پوشه کې دي. همدغه لوګو زه ورنه راخلمه او په دې بټن باندې وړکی کېږي چې تاسو غواړئ وړکی یې کړئ. په دې رقم باندې زه خپله لوګو وړکی کومه او دلته نیسم، غټوم یې تر دې ځایه پورې. نو دا مې چې کله غټه کړه دوستانو، وروسته له هغو راځو بیا دا اوکې ورباندې ووایو. بیا راځو لیرز ته او په دې کې بیا څنګه کوو، یو هغه قلم چې وله هغه هم راخلو. مخکې ما دا ټاکلی و، همدا راخلم. ولې دا تاسو وینئ دوستانو څه لري، یو بیکګراونډ لري، یعنې شاته نور نوشته هم لري. زه غواړم دا څنګه کړم، ورنه پاکه کړم.
راځم په دې ځای کې به کروما کی دا اوکې کړو او دا به انیبل کړو. چې کله مو دا انیبل که رنګ که چېرته تاسې همداسې تصویر انتخاب کړی و لکه ما انتخاب کړی ده، نو هلته بیا تضاد رنګ له دې سره څه شی ده؟ سپین ده. زه سپین ورته ټاکم تر څو هغه ماته پاکي. او دلته راځم دې باندې کار کوم په دې ډول باندې. باید دا لاس او قلم سي دا موږ ته څنګه سي؟ سپین سي یا دغه په دې رقم باندې تر څو هغه بکګراونډ موږ ته کامل څنګه سي؟ پاک سي. نو دلته یې په دې رقم باندې کوی سو خو زه ورته وایم نامناسب څنګه ده؟ دغه ای مناسب ده. نو په دې رقم دا بیخي صحیح ده او زه اوکې ورباندې کوم. ګورو چې بکګراونډ یې پاک سه. خاص هغه لاس چې کوم ده هغه پاته سه. نو لاس چې پاته سله اوس راځم دا لاس هم لږ وړوکی کوم په دې ډول باندې او دا هم کش کوم چې غټوم تر دې ځایه پورې. دا مې چې غټ که اوس راځم دغو ته یو چې انمنشن ورکوو دغو لوګو ته چې انمنشن دا اوکې کوو او په دې کې راځو. ښه که دا ووایو له دې خوا به شروع سي، که دا ووایو له پاسه نو موږ دا پکار ده. دو لوګو کې موږ څنګه کوو؟ دا کاروو. اوکې ورباندې وایم او ښه نو چې کله مو اوکې ورباندې وویله دوستانو دغه کوز کوم چې وینئ دغه دا به دواړو ګوتو یو بلې خواته ونیسئ کش به کړئ تر څو دا نرم سي موږ ته، یعنې سوکا سوکا حرکت وکړي تر څو موږ خپل طراحي په ښه رقم باندې شروع کړو. ګوره نرمه سوه دې رقم باندې. نو زه راځم دغه لاس دا په دې ځای کې دروم یا بیخي په صفر باندې دا راوړم دلته ځکه له دغو ځای باید شروع سي. نو دلته دغه چپ لاس کې د کلي دغه علامت تاسې وینئ نو دا اوکې کومه او دلته کته تصویرو ته په لاس باندې کم حرکت ورکوم په دې ډول باندې او راځم دغه ځای په ځای کوم. دلته یې راوړم بیا لږ حرکت ورکوم بیا یې راوړم دغو ځای کې بیا لږ حرکت ورکوم په دغو ځای کې بیا حرکت ورکوم ته د اخري نقطې پورې قلم یږدو تر څو بیا وروسته موږ ته سم عمل وکړي سم کار وکړي. په دې رقم باندې نو دوستانو زه دا ډېره پیشرفته پرمختللې برنامه ده. نو دې کې ډېر کارونه کېږي سخته ډېر کارونه کېږي. زه په راتلونکي کې به د دې ویډیوګانې هم تاسې ته څنګه کوم خپرومه او تاسې به ګټه ورنه اخلئ او زده کوئ به یې. همه رقم شیان به پخپله څنګه کوی سئ جوړولی سئ. نو سخته ډېر دا د هر چا په ذهن پورې اړه لري چې ذهن یې څومره کار کوي او هغومره دا برنامه ورته کار کولی سي څومره چې د چا ذهن کار وکړي. نو تاسې فقط کوی سئ د ما ویډیوګانې وګورئ او له هغو نه یې زده کړئ خپل تصویرونه هر څه چې وي په خپل طبیعت یې جوړ کړئ. نو دا کار ما وکړو اوس پلی کوم. ګورو چې په ډېرې ښه طریقه باندې دا کار موږ ته وسه. لوګو یې راته رسم کړه قلم راغی څنګ ته ودرېده. زه اوس راځم په دې ځای کې بیا ورته وایم په دې ځای کې البته دلته بیا ورته وایم یو څه وکړه یو نوم هم راته ولیکه لکه څنګه چې ما مخکې لیکلی. دلته راځم ټکسټ ته او دلته لیکمه په غټو حروفو یا په وړو چې هر رقم تاسې زړه وي. دې رقم باندې او دا راځم لږ غټومه دوستانو په دې ډول باندې. دلته راځم د دې ځای رنګ ورته ټاکم ورته وایم سور رنګ ورته ورکړه او راځم په دې ځای کې فونټ ټاکم کوم فونټ مو خوښ ده زما دا خوښ ده. دا فونټ څو لږ وړوکی کوم تر څو په دې رقم باندې. نو که غواړئ دا لیکنه هم وکړئ نو رابسئ دلته به سلیکټ دا نوم وي انمنشن ته به راسئ. انمنشن کې بیا هغه ښه همدغه دې موږ په کار ده ځکه چې انګلیسي د چپ خوا لیکل کېږي همدې رقم باندې باید موږ ته راسي اوکې ورباندې ووایو
او بیا دا خو نرم ده ځکه مخکې موږ نرم کړی ده. نو بیا راځو قلم راولو له دې ځایه. ښه دلته به بیا موږ په قط کلي باندې اوکې وکړو، قلم به راوړو په دې ځای کې به موږ درولی وي. نو قلم ته به لیږ حرکت ورکړو په دې رقم باندې، مخ ته به یې راولو، یو وار به یې کته راولو، بل وار به لیږ پورته کړو، بیا به لیږ بیا کته کړو، بیا قلم کوشش کوي چې د خط لاندې رانشي ځکه هغه خپل کیفیت بیا له لاسه ورکوي. نو په دې رقم باندې موږ دې باندې کار کوو. وینئ دا کوز کوم ټایملاین چې ښکاري دا زه په ګوته باندې کشوم او هلته قلم ته بیا ځم، هغه څنګه کومه جای په جای کوم. نو په ډېره اسانۍ باندې دا کار هم موږ څنګه کولی شو. بیا م راځم دلته او بېرته قلم ولم چېرته په دغو ځایو کې دلته یې دروم تر څو قلم همدې ځای کې ودرېږي. نو که دا اوس بیا موږ څنګه کړو دوستانو، ګوره په شا باندې ولاړ شو، په دې رقم به موږ ته عمل وکړي په ډېره ښه توګه، په ډېره اسانۍ، په ډېر ښه کیفیت باندې. که زه ور دا اوکې کړم او پلی کړم له سره، ګوره په ډېر ښه رقم یې موږ ته څنګه کړه کار وکړه. نو دوستان دا ویډیو مې تاسو لپاره جوړه کړه، خدای پاک دې وکړي تاسو د خوښې وړ ګرځېدلې وي. کوم دا ویډیو خوښه شوه زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ، ویډیوګانې م لایک کړئ او کومنټونه راته وکړئ، خپل نظرونه م راته ولیکئ. هر څه رقم ویډیو چې تاسو وغواړئ کومنټ کې موږ ته ولیکئ، هغه ویډیو به تاسو ته جوړه او خپره کړو. نو تر نورو ویډیوګانو تاسو منتظر اوسئ، انشاءالله ښې ویډیوګانې به تاسو ته خپرې کړمه او بیا راځو انشاءالله. فعلا مو په څښتن تعالی باندې سپارم. د خدای په امان.